یو وظیفه درته ښه ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی. دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې. تاسو وایئ روټۍ پسې مونږ منډې وو که نه؟ زه ورغلم چې صوابۍ ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه. ورغلم مالجي دعا راته وکړئ. ویل یو بل شی درته ښیم چې عمر له بېغمه ګرځي. عمر له معلوم ښایي جي. ویل د مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب ووایه هر شی به تا پسې منډه وایي. رزق بم تا پسې منډې وایي، پیسې بم تا پسې منډې وایي، خلق بم تا پسې منډې وایي. مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن ګل کا. رستو که کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. والله یو وظیفه درته ښه ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی. دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې. تاسو وایئ روټۍ پسې مونږ منډې وو که نه؟ زه ورغلم چې صوابۍ ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه. ورغلم مالجي دعا راته وکړئ. ویل یو بل شی درته ښیم چې عمر له بېغمه ګرځي. عمر له معلوم ښایي جي. ویل د مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب ووایه هر شی به تا پسې منډه وایي. رزق بم تا پسې منډې وایي، پیسې بم تا پسې منډې وایي، خلق بم تا پسې منډې وایي. مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن ګل کا. رستو که کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. والله یو وظیفه درته ښه ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی. دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې. تاسو وایئ روټۍ پسې مونږ منډې وو که نه؟ زه ورغلم چې صوابۍ ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه.